سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ټول به ښه او روغ یې. ملګرو د زبردسته طریقه ښیم چې تاسو به هم حیران شئ. فیسبوک کې هغه دا چې لکه دا وګوره، دا د فیسبوک اپلیکیشن چې کله خلاص کړې دا وګورئ، دې ځای کې دغه سپین سکرین راځي. نو داسې یو طریقه درته ښیم چې دغه سپین په ځای باندې تاسو خپل پروفایل یو عکس یو بل یو شی ولګوئ. مطلب فیسبوک خلاص کړئ او هغه هلته ستا عکس یا ستا د خپلې خوښې یو بیکګراونډ راشي. د دې لپاره به تاسو لومړی لاړ شئ پلی سټور ته، او پلی سټور کې یو اپلیکیشن دی، دا باندې انسټال کړئ، ډیزاینر ټولز په نامه دی. که نه و دې ته د ډسکرپشن کې هم اچومه لینک کې. دا وګوره ما تیار انسټال کړی دی، او دا به اوپن کو. څنګه ما تیار انسټال کړی، تاسو به انسټال کړئ او تقریبا کم ام بي لري. اوپن کومه دغه سیټینګ درته ښیم، ډېر اسانه دی. دغه آپشن یې تیارې دا داسې بندي آپ یې دا به آپ کو بیرته لومړی کې دلته ګوره دغه یو عکس باندې مثبت علامه په دې به کلیک وکړئ، بیا به دا بل دلته به د دې دواړو ځای کې به خپل د خوښې عکس ورکړئ او لاندې بره دا آپشن به بیرته آن کو، دغه بل آپشن به هم آن کو. ګوره اتومات ډول به بیکګراونډ عکس راشي په موبایل سکرین باندې. دلته ګوره دغه اندازه ده زیات او کم چې هر څومره یې کوئ، او ریسیټ ډیفالټ باندې بل عکس ورکولی شي، ختمولی هم شي. اوس ګورو فیسبوک ته ځم، ګورئ اتومات ډول زمونږ د فیسبوک بیکګراونډ باندې هغه عکس نصب شولو. نو ډېره زبردسته طریقه ده ملګرو، او تاسو یې هم استعمال کوئ. هر یو عکس مهم نه ده، یوازې تاسو چې کوم یو خوښ یې هغه عکس ورکړئ ورته، او بیرته لرې کولی هم شئ، ورنه ریسیټ ډیفالټ په نامه باندې هغه ځای باندې به کلیک وکړئ. دغه طریقه ملګرو در سره شیر یې کړئ، نورو ملګرو ته یې هم ورسوئ. کومه پوښتنه لرئ هم راته کمنټ یې کړئ، او تر څو درته ښایسته ویډیو په جوړه کړمه. زما چینل سره سبسکرایب کړئ، دغه غوښتنه درنه کومه، او نور مو په الله باچا سپارمه. اخري غوښتنه مې بیا هم همدا ده چې چینل مې سبسکرایب کړئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.